د هندستان خارجه وزیر اس جयशंकर او د چین یو اعلی سفارتکار وینګ یی د ټلیفون د لارې په خبرو کې سلا شوي چې په سیمه کې د امن او ثبات یقیني کولو لپاره به دواړو ملکونو ته د تاوتریخوالي د سیوا کولو د ګامونو نه ډډه کول وي. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دی چې هندستان د خپلې خپلواکۍ او تحفظ نه غافل نه دی او که چا هم د راپارونې هڅه وکړه نو سخت ځواب به ورکوي. نوموړي ویلي د ګاونډیانو سره ښه مراسم غواړي. हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव مونږ همیشه د خپل ګاونډیانو سره همکاري او په ګډه کار کړی دی او همیشه مونږ د ګاونډیانو ترقی او سوکالي غوښتې ده او که چېرته د ګاونډیانو سره کله هم څه اختلاف راغلی دی نو مونږ کوشش کړی دی چې د دې نه لانجه جوړه نشي. हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने. د هندستان د شلو پوځیانو د وژنې وروسته چین هم ویلي دی چې د هند سره د هیمالیا سرحدي سیمه کې د شخړې پر امن حل غواړي. د چین د خارجه وزارت وایان ژاو لیژان تمه څرګنده کړې دواړه ملکونه به شخړه هواره کړل شي.事态发生后，中印双方都表示د پیښې وروسته چین او هند دواړو د مذاکراتو د لارې د اختلافاتو د حل او په سیمه کې د امن او د سوکالۍ د یقیني کولو عزم څرګند کړی. د نړۍ د دوه پرمختلونکي ملکونو شریکې ګټې د اختلافاتو نه زیاتې دي. دواړو ملکونو لره به په رښتونې توګه د خپلو مشرانو ترمنځ سلا شوي تګلاره اختیارول پکار وي او دا یقیني کول دي چې د چین او هند تعلقات د دواړو ملکونو د ولس د خواهشاتو او ګټو په رڼا کې په صحیح لوري پرمختګ وکړي. موږ تمه لرو چې هند به هم په دې اړه د چین سره په ګډه کار وکړي. که زه هم دواړو ملکونو د کلارې غږ کړی د هندستان په یو شمېر ښارونو کې په لسګونو خلکو مظاهرې کړي دي او د خپل حکومت نه یې غوښتنه کړې چې چین ته د ځواب ووایي. د تیر ګل په ورځ شوې ډزو کې د هندستان 60 پوځیان وژل شوي. د دې پوځیانو مړي خپلو سیمو ته په ورتګ د دوی کورنۍ غړو سخت خفګان څرګند کړی او دا پوځیان په سرکاري اعزاز کې خاورو ته سپارل شوي دي. چین د هندستان په شمالي مشرقي سیمه کې په 90,000 کیلومتره علاقه خپله دعوه لري او بل خوا هند وایي چې چین د لداخ سره تړلې د همالیا په اکسای چین دره کې 38,000 سکویر کیلومتره علاقه قبضه کړې ده. هند د کال 2019 د اګست په میاشت کې د لانجمن کشمیر د سیمې نه لداخ بیل کړو او په خپل سر یې لداخ د مرکزی حکومت د واک لاندې راوسته. چین د یو شمېر نورو ملکونو سره هغه وخت د هند دا ګام غندلی و او دا خبره یې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې هم راپورته کړې وه. د یو شمېر نړیوالو مشرانو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم دواړو ملکونو ته د زغم نه د کار اخیستلو غږ کړی.